چا چې روزه ونیولا او چا چې به د قشن د شپې تهجد پکې وکړه احتسابا د ثواب په نیت باندې ودا به د خپل ګناهونو د شي اوزي کيوم من ولدته امه لکه د مور شم دغنن پیدا شو فغفلتي تیر نکړي مسلمانا من من داخل میاشت رمضان من من داخل میاشت رمضان. یو بل حدیث کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان فی الجنه بابا په دې جنت کې و دروازه راغلي ویل شي ریان او هغه انسانان چې باغې باندې بده کې انسانان ور داخليږي دی باندې به حق خلق ورزي چې په دنیا کې د الله لپاره روزي نیولې بل څه بنه شتلې بشکل اخره کسو باندې داخل شي چې هغه روزي نیولې ده فلم يدخل منه احد دغه بروسه بل یو قسم په دې باندې ورنشي تقریبا واته دروازې دي ابو بکر سی ویل یا رسول الله د شو کس به چې دا ټول دروازې ولا ورته आवाज کې چې زما په طرف راځي زما په طرف وې زه امید ساتم چې هغه به ته یا صدیقه تمره وشت انسان سباق الى الخير. ابو هريره سے دا خبرم کړی د رسول الله فرمایلی دی الله رب عزت پتا شو باندې رمضان فرض کړی دی او ما تاسو لپاره دې د قیام الليل سنت ګرځولې چا چې روزه ونیولا او چا چې به د قشن د شپې تهجد پکې وکړه احتسابا د ثواب په نیت باندې ودا به د خپل ګناهونو د شي اوزي کيوم من ولدته امه لکه د مور شم دغنن پیدا شو. سوره بهترین میاشت روانه ده د قران چې کله انسان بده کې اهتمام د تهجد وکي او د روزي وکي رسول الله فرمایي تیر شي ګناهونه به الله ورته شمات کې ته به دا ګمان کې لکه د مور شم دا اوس پیدا شي او زموږ اوسه غونې ګناګار انسانان خو دې خبر لري سخت ضرورت لري